یو حدیث درته وایم او دې حدیث سره ستا د دعا سره مینه محبت پیدا کېږي او ډېر ناشنا حدیث دی. دې حدیث اورېدلو سره زما خپله زړه بدل شوی دی او زما کیفیت بدل شوی دی. الله سبحانه وتعالی د انسان زړه بدلی را بدلی په یو خبره باندې او خاص کر به د هغه خبرې چې هغه د وحي نو دغه وحي سره د انسانانو ژوند بدلیږي، د انسانانو د زړه کیفیت ور سره بدلیږي. او ډېر کله دا یو حدیث به ته اوري، یو خبره به ته اوري، خو هغې ته به ته متوجه نه یې. کله چې سړی یو خبرې ته متوجه شي او یو طرف ته سوچ پیدا شي نو دا انسان به د هغې نه ډېره فایده اوچتولی شي او د دغه وحي نه انسان د خپل تږی زړه مړولی شي او په دغه د الله سبحانه وتعالی په دغه عبادت باندې د خپل زړه یخولی شي. هغه عبادت چې هغې باندې ته خپل زړه یخ کړي هغه عبادت دی، چې ستا سترګې په هغې باندې یخې شي هغه عبادت دی. المختصر دغه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دا حدیث په مسند ابي اعلی کې هغه نقل کړی دی په خپل مسند کې: ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها. رسول صلی الله علیه وسلم وی د ځمکې په مخ باندې یو مسلمان نشته دی چې هغه د الله نه دعا وکړي مګر الله یې وله ورکوي. چې هر قسم دعا یو بنده مسلمان د الله رب العالمین نه وغواړي نو الله وله دعاګانې قبلوي. او دا یو ډېر د امید حدیث دی او رسول صلی الله علیه وسلم خبرې ټولې رښتیا دي. وما ينطق عن الهوا، ټولې د وحي خبرې دي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د خبرې نه دي جوړې کړي. هر دعا الله سبحانه وتعالی ستا قبلوي. وکف عنه من سوء مثلها، الله سبحانه وتعالی تانه د دعا په وجه باندې ډېر مصیبتونه هم اړوي، ډېر تکلیفونه چې هغه ته دعا غواړي هغې الله رب العالمین تعالی هغه دعا هم قبلوي. او دا پکې ډېره ناشنا خبره ده چې ته د یو راحت دپاره دعا وغواړي نو که ته هغه حال خو به تا ته میلاو شي، خو دا درته هم میلاوي چې دغه حال به ستا الله نه بدلی. که تا باندې کوم مصیبت راځي هغه حال چې هغه د خوشحالۍ حال دی او هغه ستا خړ پړ کوي نو الله سبحانه وتعالی تا نه په دې باندې مصیبتونه مړوي، غمونه هم تا نه اړوي او ستا حفاظت کوي. دا ډېره ناشنا خبره ده چې ته څه غواړې نو هغه هم درکوي او هغه ستا چې څه غوښتي دي د هغې حفاظت هم درله کوي او ستا حفاظت هم کوي. ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، څوک پورې چې د ګناه دعا نه یې کړي، یعنې د ګناه لپاره دعا نه یې غوښتلي او یا دا دی چې د خپلوۍ کټ کولو دعا یې د صلې رحمۍ کټ کولو دعا یې نه یې غوښتي، الله سبحانه وتعالی د دې سړي دعاګانې قبلوي. نو صحابه کرامو کې یو سړی و هغه پاڅېد وایي اذا نکثر یا رسول الله، وایي دا خو بیا پکار ده چې موږ ډېر دعاګانې غواړو د الله نه چې الله زموږ حالت هم بدلوي او ښه ژوند هم راکوي او زموږ نه مصیبتونه مړوي. نو پکار ده چې موږ ډېرې دعاګانې غواړو ځکه چې هر سړی دا کوشش کوي چې زه ښه وخت تېر کړم او د سکون او د راحت زندګي تېره کړم. څوک هم دا نه غواړي چې په ما باندې دې خراب حالات راشي، څوک هم دا نه غواړي چې زه د غم سیلې او د غم چپېرې ما ووي. هر سړی د خوشحالۍ ژوند او زندګي او سکون غواړي. نو صحابه کرامو کې هم یو کس داسې پاڅېدو و یا رسول الله دا دعاګانې به موږ ډېرې غواړو چې الله زموږ ژوند ښه کړي او زموږ په ژوند کې موږ ته خوشحالي میلاو شي. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره وکړه الله اکثر، او دا ډېر مبالغې صیغه ده. الله اکثر که تاسو ډېرې دعاګانې غواړئ نو الله هم درله ډېرې دعاګانې قبلوي او الله سبحانه وتعالی چې تاسو څونه دعا غواړئ د هغې نه ډېر ستاسو دعاګانې قبلوي او ډېر څه تاسو له درکوي او ډېر درکوونکی دی. الله سبحانه وتعالی ډېر معطي دی، د هغه سره چې کوم عطاګانې دي بخششونه دي هغه سره چې څه دي زموږ او ستاسو لپاره نو هغه ډېر څه دي. په آخرت کې خو ډېرې اوچتې درجې دي، وللآخرة اکبر درجات، او بیا د نیکانو خلکو دپاره اوچتې درجې دي او د هغه خلکو دپاره چې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، هغه چې موږ ته ښکاري نه او زموږ سترګې په هغې باندې یخېږي په آخرت کې او په جنت کې هغه ډېر څه دي. خو په دې دنیا کې هم داسې شته دی چې هغې باندې زموږ زړه جوړېږي او زموږ زندګي په هغې باندې بدلېږي، خو موږ لیدلې نه دي، محسوس کړي هم نه دي.
نو ته به امید ساتې د رب العالمین د رحمتونو د نعمتونو او د هغې دعاګانې به غواړې. نو الله سبحانه وتعالی څه دی؟ الله اکثر. الله سبحانه وتعالی ډېر ورکوونکی دی. ستا هره مسله هر حالت بدلولی شي. نو د رب العالمین نه ډېرې دعاګانې غواړه که د ډېر رحمتونو او د ډېر امیدونو تمه ساتي. نو دا کار د همیشه دپاره کوه او د دعا سره مینه محبت ساته. او دعا چې دی دا د عبادت مغز دی بالکل. دعا چې ده د بعینه عبادت دی. که غواړې چې ژوند په عبادت کې تیر کړي نو ژوند په دعا کې تیر کړه. که غواړې چې ژوند کې عبادت وکړي نو دعاګانې غواړه. او دا د کامیابۍ لاره ده او دا د نیکانو خلکو طریقه ده او دا جنت ته رسونکې لاره ده او دا د خطرونو نه د بچ کېدو صفا سوتره لاره ده او دا سیده لاره ده او دا د جنت لاره ده.